مدرسې ته وبخئ او الله مو نور مه خفه کوئ بس ډېر هم خفه کوئ عوامو ته وایم خپلو شاګردانو ته وایم په څه خفه کېږي په موبایل په ګندونو کتو خفه کېږي نن موبایل ډېر غلط استعمالیږي ډېر غلط زما په غټو غټو جلسو کې د پټونو ماشومانو نه تپوس وکړه بچې موبایل کې خلک ګن ګوري وي او استاد جي ابلو مې غټه جلسه کې ماشوم نه تپوس وکړه مې بچې انعام دله در کوم ګن څه ته وایي د موبایل وی استاد جي ډرامې ته وایي مې بچې لږ نور مخکې لاړ شه وی فلم ته وایي مې بچې لږ نور مخکې لاړ شه ګن څه ته وایي وی بربنډو جنکو کتو ته دونه پټینې بچې راته وایي بے ادبی دی معافی خزی نشتا و سڑی ټول موجود دی زما قسم دا اللہ پزاد ما تا باوسوخ پتا لگے دلی دا چی دا موبیل پا ذریعہ خلق دا زنا کیفیتو نگوری خلقو جنہیں چی سنگ زنا کے بربن اللہ بخپکی گی کہ بنا خپکی جواب را کے جواب را کے شوق سر جواب را کے اللہ دا خفگان لائق دی چی منگے خپکو ولی خپکو زان میں خوشحالہ کا لگ غندے معمولی غندے زان ما خوشحالہ کا یو سیکنڈ دائمی نا لگ لذت میں حاصل کا پوٹینے غندے ہم دا تصور لذت میں حاصل کا دسترگو لذت میں حاصل کا دائمی تبائی میں اگٹا لگ لذت میں حاصل کا اللہ میں سونا خپکو دا اللہ فرشتی میں سونا خپک لے اور دا اللہ فرشتی میں دانتا پخیرو کڑے ملک بترقیو کی ملک مولا نروان کڑے ملک طالب نروانی ملک مولا نروانی زما قسم پا خودے پاکستان منگ جوڑ کڑے دے زما کابر علماء دیوبند جوڑ کڑے دے اور دا پاکستان پروانی کی منگ سونا خپکی گو قسم دے کدونا پی سو خپکی اگر اندو ناسونتا زما دشمن زد آغا پا ترقی خوشا لے گم نا 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 زد اندو سر پا جہاد خوشا لے گم زد آغا پا تبع خوشا لے گم ملک ما جوڑ کرے دے زما مشرانو جوڑ کرے دے زما مشرانو جوڑ کرے دے پا ملک زخا پکے گم مولای نروانی موبیل روانی اللہ قہر روانی اللہ پا دے غصہ کی گی ولی اللہ زخا پکے فقہاو لکلی دی وګوره فقها کتابونه وګوره چې که یو انسان د خپل ښځې سره جایز عمل کوي تقاضا پوره کوي تبلیغانو خبر خپلې بیبي سره جایز په کوټه کې دننه حلال جما کوي خو د دې سړي سوچ کې پردی ښځه وي ښځه ورسره خپله ده خو سوچ کې پردی ښځه دا زنا ده او چې کمه ښځه د خپل خاوند سره جایز عمل کوي بالکل جایز او بالکل حلال نکاح د خاوند سره نکاح ده خو د دې ښځې په تصور کې ډمې ډم پردی سړی وي قسم په خدای زنا ده حلال جما زنا شوه ګناه د زنا شوه د موبایل دا برکات دي که نه دي وایه راته سړی او چې دا کم ګناهګار دی دی یتوکلو علی رحمتی د بروسه د ما په رحمت دونه مهربانه ذات دومره رحمان ذات مونږ خفه کوو نو نن نه بس چې څومره دوستان دلته ما سره ناست چې دا عهد به کوئ چې په موبایل به غلط او د ګناه او دا ګند او دا څه ورته وایي روانې وي جاړئ گندونه په موبایل نن نه ګورو ښه نن نه پس فیصله وي داسې لاس اوچت کې ما سره انشاءالله ورسره ووایه خو د انشاءالله د برکت دپاره ووایه د دوکې دپاره یې ونه وایه بګورې بس الله خوشحاله کې که نه بس څه که نه هر څه الله سره وي